الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان في أعين الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گران و عزتمندو مسلمانانو ورونو د قرآن کریم د 22 پاره د سورة الاحزاب درود ارشم شماره آیت مستاسی مخت تلاوت کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیث څخه یو حدیث شریف چې امام ترمذی رحمه الله تعالی په خپل کتاب سنن ترمذی شریف کې نقل کړی دی مستاسی مخت ذکر عزیزانو الله پاک جل شانه په خپل مخلوقاتو کې انسان عزتمند او مکرم مخلوق پیدا کړی ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الله وایي موږ انسان ته عزت ورکړی او دا انسان ته مو دومره اعزاز ورکړی دی چې نور مخلوقات که تاسې وګورئ حیوانات درندگان هر سفاران پر خپل شو تک و راتک کوي انسان ته مو الله وایي دا عزت ورکړي دی مسپور کوي سپرلی مو ورته پیدا کړی فی البر والبحر حجاج کرام تاسې وینئ چې اوس د حرمینو د زیارت لطف او مزې کوي دا ټوله د هوایي لارې څخه داسې په سهولت باندې رسېږي دا انسان اعزاز دی انسان چې الله پاک جل شانه په دنیا کې عزتمند پیدا کړی دی دغسی الله پاک جل شانه د دغه انسان څخه په دنیا کې د عزت د ژوند د تیرولو غوښتنه کوي خبرم سرخلاص څنګه اکرام چې الله پاک انسان ته ورکړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ټولو مخلوقاتو کې الله وایي ما انسان په ښایسته انداز کې پیدا کړی مشکات شریف کې یو حدیث شریف راځي ان الله خلق آدم على صورته عجیبه حدیث دی متأخرین متقدمین څوک تأویلات پکښې کوي څوک د دې حدیث مفهوم الله پاک ته سپاري خو بیا هم یو ضمیر دی چې موږ الله ته راجع کوو
انسان الله پاک پیدا کی پر خپل صورت. فوراً ما سوال کی الله پاک د دې شان سره منزه دی، نو موږ د سپي قید ورته راباسو چې ما یلیق بشانه. الله پاک انسان پیدا کی پر خپل صورت، داسې صورت چې د الله سره شای. دا عزت خبره درته کوم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانا، د دې کریم رب سره ته چا په دوکه او په چم کې اچولی؟ شراب ته څښې؟ الله وایي شراب مه څښئ. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دی که نه؟ قمار الله وایي مه کوئ، خمار مه کوئ، تی کوئ. الله ته پیدا کړې، عزتمند یې کړې. مثال یې داسې دي ته کور ته میلمه راولې، پر کور بچی یې کښېنوې، ښه عزت او احترام یې کوې، او دا میلمه داسې ناکوجاتې کوي چې د کور خاوند نه وي په خوشحاله. تاسې فکر وکړئ دا به څنګه ژوند دی؟ نو دغسې ترتیب دی. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله هغه ذات دی چې تی پیدا کړې، فسواک بیا یې برابر کړي، اعضا یې درکړه، معتدل الخلقت یې جوړ کړي. فی ای صورت ما شاء رکبک. بیرته مشکا شریف حدیث ته خبره ځي. په هغه صورت کې الله پاک انسان جوړ کړي چې د الله خوښه وه. الله داسې خوښه وه چې خپل پر صورت یې جوړ کړي، لیکن دا قید ورسره وایاست بار بار ما یلیق بشانه. داسې صورت، داسې ذات چې د الله د ذات سره شای. نو څنګه چې انسان الله پاک په دنیا کې پیدا کړی دی، په عزت یې ساتلی دی، په احترام یې ساتلی دی، رزق و روزي ورکړی دی، دغسې د عزت ژوند الله پاک ته انسان نصیب چې انسان الله پاک پیدا کړی دی. لږ تاسې سوچ وکړئ، سوال پیدا کیږي انسان چې الله پاک پیدا کړي نو یو له دوه صنفه پیدا کړي. خو ټول به نارینه وایي د ښځو څه ضرورت، ټول به ښځینه وایي د نارینهو څه ضرورت. اوس که دا سوال وسي، د دې سوال جواب به موږ ته بیرته الله پاک راکوي. نن په یو زور و شور سره دغه تبلیغ روان دی. ما مخکې هم درته ویلي دي، د میډیا د لارې، د تلویزیونو د راډیو د لارې، عین د اسلامي ممالکو د لارې چې ښځه باید د نارینه پر اوږه باندې کامله مکمله سمه درسته روانه وي. کم کارونه چې په ټولنه کې نارینه ترسره کوي، ښځه یې باید ترسره کړي. اسلام دا نه مني ورسره. هر څوک خپل اصول لري. زه هم دعوا لرم، ته هم دعوا لرې. زه به پر خپل دعوې دلایل پیښوم، ته به پر خپل دعوې دلایل پیښې. نو بیا د جذباتو د احساساتو څه ضرورت چې دا د دې خلاف سو، دا د دې خلاف سو، دا افراطي دی او تنګ نظري دی او دا. نو دا تبلیغ غلط دی. که چیرې الله ته منظور وایي چې ښځه دي د نارینه پر بغل ودرېږي، دوی دې اوږه پر اوږه کار سره وکړي. ګورې دا په غور واوري دا خبرې، داسې د تنقید په نظر یې مه اوري چې ګوره زه لګاو، یا پلایه د تسلیم په نظر واوري، بیا نکتې څه سپشه. که چیرې الله ته منظور وایي چې ښځه دې د نارینه پر بغل اوږه پر اوږه کار وکړي، بیا نو ضرورت څه و چې الله ښځه پیدا کول. خو یو نر به وایي کې سبب حل وایي. لیکن که تاسې فکر وکړئ، دوه صنفه الله پیدا کړي دي. نارینه الله جلا پیدا کړی دی، ښځینه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء ولایت دا الله پاک صریح ذکر کړي چې یو پله خو مې د یو بشر څه پیدا کړه، بیا مې نیم نارینه پیدا کړي است، نیم ښځینه پیدا کړي است. نو که چیرې الله ته منظور وایي چې نر او ښځه دې بغل پر بغل کار سره وکړي، څنګه چې نارینه د باندې ټولنې ته راوتلي دي، ښځه دې هم داسې راوځي، نو بیا د دوو صنفو ضرورت څه و؟ حالانکې تاسې طبیعت ته وګورئ، مزاج ته وګورئ، صنف ته وګورئ، د هر یوه نه وه جلا ده، د هر یوه طبیعت جلا دی، د هر یو اخلاق و مزاج جلا دی. ښځه عموما چې الله پیدا کړې ده ضعیفه ده، کمزورې پیدا کړې ده، ضعیف الخلقت ده. هغه امور چې نارینه ترسره کوي هغه ښځه نشي ترسره کوي. په اسلام کې ښځه د یو ملک رئیس جمهور نشي جوړېدی. دا ځان ته خبره ده چې دی جوړي. والملا صاحب پر انبارو پر مرداري لمونځ نه کېږي، ما وکړي کېدی، هغه خبره ده نه. لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، حدیث شریف دی. هغه قوم به هیڅکله کامیابی و ترقي ته ونه رسېږي چې دوی د خپل ملک چارې د ښځې په لاس ورکړي. نو الله پاک جل شانه ته دا منظوره وه
چې نارینه به ځان ته عمل کوي، ښځینه به ځان ته عمل کوي. بله خبره چې موږ راولاړېږو په خپلو عقولو سره دا خبره کوو چې کوم کارونه نارینه ترسره کوي هغه د ښځه ترسره کوي. دا زموږ رایه و، دا زموږ اختیار، دا شرعا نه دی معتبر. زه به تا ته ادنا مثال درکړم. ما تاسو ته بار بار دا مثال درکړی دی. یو کمپنۍ راولاړېږي، یو موټر جوړي، یو کولر جوړي، یو مصنوع تیاروي. هغه کمپنۍ د دغه موټر په عوارضو پوهېږي. هغه کمپنۍ تا ته یو بیل په لاس درکوي، یو کتابچه درکوي چې دا موټر به د دغه اصول سره برابر چلی، که دې د دې څه خطا کوي بیا تاوان پر تا دی. حالانکې ګرنټي هم درکوي. دا شی 2 کاله ګرنټي لري په دغه شرایطو سره. نو اوس راسي د الله پاک جل شانه ذات چې انسان پیدا کړی دی، نو د انسان د تخلیق مقصد د چا څه پوښتل کیږي؟ د الله څه پوښتل کیږي؟ که انسان الله پیدا کړی دی، نو چې الله پیدا کړی دی د دغه انسان د تخلیق مقصد هم د الله څه پوښتل کیږي چې ای الله تا خو انسان پیدا کړی دی. بیا خپل الله فرمایي رجال و نساء، څه دي ښځې پیدا کړي دي، څه دي نر پیدا کړي دي. الله تی وظیفه راوښیه، الله پاک خپل وظیفه درښه. د نارینه کار دغه دی، د ښځینه کار دغه دی. دا یوه مسلمه خبره ده. خبرې ختموم پر دې موضوع. بله خبره چې زموږ تاسې ټولو ته قبوله خبره دا ده، د انسان ژوند 2 حصې دي. فکر مو کړی دی؟ یوه حصه ژوند هغه دی چې د انسان د کور د باندې دی، یوه حصه ژوند د انسان د هغه دی چې کور ته دننه دی. ټول انسانان به دغسې تاسې ټولو دغسې یاست. که یو څوک وایي زه خو کور نه لرم، په پوهنتون کې لیلیه یم، په مدرسه کې لیلیه یم، په مکتب کې لیلیه یم، دا لیلیه دې هم کور دی. د انسان ژوند داسې جوړ دی چې نیمه حصه ژوند د ده د باندې، نیمه حصه ژوند د ده کور ته. نو 2 شعبې د ژوند رالې که رانلې، دا هر شعبه و هر شاخ د ژوند چې دی یو سمبالونکی غواړي. د باندې وظیفې الله پاک نارینه ته سپارلي دي چې د باندې وظیفې به ته سمبالایې. د کور د ننه وظیفې چې دی هغه الله پاک ښځې ته سپارلي چې دا به ته سمبالایې. دا په دغه آیت کې راځي وقرن فی بیوتکن. خطاب دی. علماو لیکلي دي چې دا قرن مشتق د قرار څخه دی. بعضې علما فرمایي چې دا مشتق د وقار څخه دی. د وقار معنا په عربي لغت کې د سکون، د قرار معنا په عربي لغت کې د آراموالي. وقرن فی بیوتکن، ای ښځو تاسې قرار او ارامي په سکون سره کښېنئ په خپلو کورو کې. کم پروردګار چې کم صنفونه پیدا کړي و هغه پروردګار وظیفه متعین کړي چې دغه وظیفه ده. کمپنۍ موټرسکل جوړ کړی دی، تا ته وایي دا موټرسکل به پر ډابر باندې چلی، پر سمه لار به یې چلی، په جمپو کې بیا نه وایي. ته راولاړ شولې دوپال دې پسې وټکي، په موټرسکل پسې په مځکه کې یې پکوي. نو دا خو ستا سره هېڅکله هغه نه مني، دا خو ډېر غلط کار دا وکړي. نو دغسې انسان د الله مخلوق دی. د دغه مخلوق د تخلیق مقصد الله راشي. الله خو په قرآن کې دغه وایي وقرن فی بیوتکن. ای د ښځو صنفه، ای د ښځو جماعته په کورو کې کښېنئ، آرام کښېنئ. دا مړونه ستاسې مزدوران دي چې تاسې به ګټي وراوړي. ولې واده کوي، ولې ښځه کوي، ولې اولادونو بچي راوړي، نو دا کار به هم پر غاړه وي. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. نن ما درته وویل چې دا د غرب یا د یورپ یا عموما ماډرنه طبقه، روشن فکر و روشن خیاله طبقه چې کومه خبره کوي، دا ټوله د اسلامي تعلیماتو څه نه خبرتیا ده. که یو څوک د قرآن کریم مطالعه وکړي، د احادیثو ذخیره وګوري، هغه بیا داسې عالم ته تنګ نظر نه وایي چې هغه د قرآن و حدیث ورته رغېږي. دا ټول هغه څه دي چې څه نه ویل کېږي. نو به هر حال یوه نظریه سته. کوم کسان چې وایي چې تاسې ښځو ته ازادي ورکوئ، د ازادي دوی دا معنا کوي چې ښځه د باندې سړک ته راوباسي، خدمت ته یې راوباسي، کار ته یې راوباسي. د هغو یو استدلال دا دی چې وجه یې دا دی چې په دې سره به ترقي حاصله شي. هغه کار چې یو کس پرون کوي، نن به هغه کار 2 کسان وکړي. فکر مسته. لیکن د هغو څه بیرته پوښتنه کېږي چې ښځه خو لا لیرې خبره ده، یوه پله ته دا بېروزګاره او بېکاره ځوانان پر کار ولګوو، بیا به ښځې راوباسي. کابل ته تللم، یو ډاکټر ته ناست وم، په لاین کې ناست وم، غټ ډاکټر. نو دا ډاکټر 2 چینومان لیکي یا یې ورستی، دوی پیاده ورته وایي، هر څه چې ورته وایي. نو د دا یو سره کښېنستم، دا نوم لیکي، ورسره ناست وم، پوښتنه شول خدای دې راوله ښه یې جوړ یې وکړي. د کوم ځای راغلی؟ د هلمند راغلی. ښه څه دی دورې دلته څه کیسې دي؟ ما ته څنګه کار کوې، څنګه ناست یې، دلته څنګه وظیفه ده؟ ول ما 12 مکتب هم خلاص کړي، پوهنتون هم خلاص کړي، حقوق مې هم پای ته ورسول، کار نه را پیدا کېږي. نو رالم دلته ډاکټر پیاده یم، معاونې اسناد دي، غټ سند دی. یا پله خو هغه نارینه ځای که چې د یو ملک حال داسې وي چې هلته نارینه بېروزګاره وي،
نارینه سرګردانه ګرځي وظیفې نور پیدا کېږي دارو روزانه کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي نو هغه ښځې ته څنګه راولي ګوره دا غلط استدلال دی او بیا صحیح ده ګوره دا د غرب تبلیغ دی یا عموما د اغیارو تبلیغ دی چې موږ تاسې هم په دې اور کې پساو دوی پساو دي چې پساو دي مسلمان ولې په اور کې پساو سي دغه اصلي خبره ده ښځې خې راویستې په کم تمه یې راویستې په دغه تمه ولاله چې ښځې راویستې چې تاسې ته به رتبه درکول کېږي تاسې ته به داسې مقام درکول کېږي په اسلام کې خو تاسې په چاردیواري کې رابند یاست قید یاست بندیان یاست په تمه د رتبې لیکن کار شیش ور وسپارل شو د خارج په سطح چې ولاړ شي دوی ښځې راویستې د کوره شیخ الاسلام علامه عثماني دامت برکاته ولیکلي دي دوی ښځو ته کومه وظیفه ورکړه په جهاز او تیاره کې د ټولو نارینهو خدمت یا اوس کومه وظیفه تاسو ورکړه د نړۍ په سطح وګوره څو ښځې به پاچیانې څو ښځې به وزیرانې څو فیصده وي دغه دوی عزت ورکوي چې په تیاره کې د نارینهو خدمت ښځې کوي د 2500 د 300 کسانو د سترګو نښانه پیغلان انجینې جوړېږي په هوټل کې چې خدمت کوي هغه ټوله ښځې کوي مسافر چې ولاړ شي په هوټل کې وطاق ونیسي د ده چپرکټ پاکولو د هغه رقم ډېر بېحیایي تشناب پاکولو دا څوک یې ښځې کوي نو دا کم کار سو اسلام عزت ورکوي چې په کور کې قراره کښېنه خدای وایي چې ښه حساب مه منه که دوی عزت ورکوي دا یو عامه خبره درته کوم دا غلط استدلالات دي قرآن کریم وایي وقرن فی بیوتکن کښېنئ په کور کې کامیاب ژوند کامیاب زندگی د ښځې دپاره چې دنیا او آخرت یې پال کېږي هغه څه دی هغه کور دی تعلیم الاسلام ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی تاسې مه ګرځئ د جاهلیت اولا د قدیم جاهلیت د ګرځېدو په شان دا خو بیا موږ پر دې صادقه نه راځي الحمدلله مسلمان قوم دی مسلمان ملت دی یا مسلمان خلق دی د جاهلیت په زمانه کې ښځې څنګه ګرځېدې امام مجاهد رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر کې حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي د جاهلیت اولا طریقه دا وه كانت تمشي كانت المرأة تخرج وتمشي بين يدي الرجال ښځه به د کور راووتل ښایسته جامې به یې واغوستلې د ښځو په مخ کې به روانه وه د دې دپاره چې نارینه خپل ځان ته جلب جذب کړي نو د مسلمانانو ښځو پام کوي چې د مخکني جاهلیت د قدیم جاهلیت د ښځو په شان کارونه ونه کړي ستاسې شان هغه نه دی یو امام مقاتل رحمت الله علیه فرمایي د جاهلیت اولا ښځې څنګه وې د جاهلیت اولا ښځې داسې وې د قدیم جاهلیت چی شته وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر بعثت مخکې زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر بعثت او نبوت مخکې چې کومه زمانه وه په هغه زمانه کې ښځو څه کول وای كانت المرأة تلقي الخمار على رأسها یو ښځه به راولاړه خپل پوړنې به پر سر واچوي ولا تشده دا پوړنې چې به پر سر واچوي داسې به نه راړوي فیبدو عنقها غاړه به مښکاره که زموږ ستاسې ماحول وسم دغسې جوړ ښځې دي غټې غاړې جوړي نتیجه یې دا سول ګورئ دا خبره دغه چې لږ ځان تینداره ته به قبول دا خو دې لږ ځان له کنټرول کړي زموږ ستاسې د ښځو اول کمی دا دی چې ګوره کالي داسې غلط جوړي سینه د ښځې عورت دی فکر مستا بل کمی داری چې لستونې دلته پر اوږه باندې دا منطقه لڅوي بل کمی زموږ ستاسې د ښځو د کالو داری چې تنګ کالي کوي دا ټولې چې دي دا غلط طریقې دي نو امام مقاتل رحمت الله علیه فرمایي د جاهلیت قدیمه د مخکني جهالت ښځې داسې وي چې پټکی به یې پر سر کوي پوړنې به یې پر سر کوي نور به یې پوړنې شاته وغورځوي غاړه به یې مښکاره وه امیل به یې مښکاره وه قرطها قرط په عربي کې والی ته وایي والی به مښکاره وه د باندې به راوته چا په کیسه کې نو دا د مخکني جاهلیت طریقې د مسلمانانو ښځو پام کوي چې د مخکني جاهلیت طریقو ته ولاړ نه سئ اوس راسه خبره درته کوم د مسلمانانو ښځې مکلفې دي چې د قرآن کریم دغه حکمونه عملي کړي غوښتنه به هم د خبرو د هغوی چې بس د ښځې دپاره عزت کور دی د ښځې دپاره عزت حجاب و پرده ده په قرآن کریم کې صراحتا حکمونه راغلي دي وقرن فی بیوتکن پر کور باندې آرامې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی د مخکني او قدیم جاهلیت په شان د باندې مه راوځئ تبرج وایي چې شته تفاسیر یې کلي تبرج دغه ته وایي چې یو ښځه راولاړ شي ښه زیب و زینت و سینګار و ډول وکړي او بیا د باندې راوځي و خلکو ته د خپل زینت ورښیي په د دې لپاره چې خلک ځان ته جذب کړي پام کوئ داسې ونه کوي البته د ضرورت لپاره ښځه راوتی ضرورت خو ضرورت دی دا دین څونه اسانه دین دی تاسې خبر یاست وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله وایي په دې دین کې ما پر تاسې سختي نه ده مقرر کړې ښځه کولی شي د ضرورت لپاره راوځي
تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي چې ومن حوائجها الشرعیه الصلات، یو د ضروري حاجاتو د شرعي حاجاتو څخه دی لمونځ دی. وایي ښځه لمانځه ته راتلی سي مسجد ته. دا حافظ ابن کثیر صاحب لیکلي دي. لیکن ما درته وویل چې د صحابه کرامو په وخت کې دا ترتیب و چې هغه د خیر القرون زمانه وه. نن چونکې وخت د فتنو دی ښځه نسي کولی مسجد ته راسي ولو که څه هم سپین سرې وي. دلیل څه دی؟ ښځه کله راوتی سي د کوره؟ حدیث شریف کې راځي، بخاري شریف کې حدیث دی، قد اذن الله لکن ان تخرجن من حوائجکن. صریح الفاظ، ضرورت به ضرورت دی. د شرعي حاجت دپاره راوتی سي، د طبعي حاجت دپاره وتی سي. و ښځه مریضه شوه ډاکټر ته بیا نه بیا، دا خو طبعي حاجات دي. حدیث شریف کې راځي قد اذن الله لکن، الله تاسې ته اجازه کړې ده چې تاسې راوځي د خپلو حاجاتو دپاره. نو اسلام کې خو سختي نشته. ضرورت چې راغی، حاجت چې راغی، بیا خو مردار لا خوړل روا دي. فمن اضطر فی مخمصة، څنګه الفاظ راځي؟ حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، ځا پسې آفت راځي الا ما اضطررتم، الفاظ راځي. البته که یو څوک مجبور سو هلاکت پر کندو، هغه مردار لا خوړی سي. نو د ضرورت پر بنا باندې بیا ښځه کولی سي شرعاً راوځي. د ښځې دپاره سطر مهم دی. حدیث شریف کې راځي صلاة المرأة فی بیتها، دا حدیث واورئ، صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. بعضې ملګري د دې حدیث په ترجمه نه پوهېږي، خواران ورخطا یې دا د بیت ترجمه او د مخدع ترجمه او د حجرې ترجمه، دا څنګه؟ حدیث شریف کې راځي صلاة المرأة فی بیتها، د ښځې لمونځ په خپل کوټه او وطا کې افضل من صلاتها فی حجرتها، د ښځې دا د کوټې لمونځ افضل دی تر دغه چې دا د باندې د سرای په اویلي کې وکړي یا د سرای په وغولي کې وکړي. څونه فرق شته؟ مهم ښځې ته سطر. اوس راځه وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. په کوټه کې خو ښځه داخله شوه، بل څه وکړي؟ په کوټه کې دننه یو بله کوټه راځي. که تاسې فکر کړي بعضې وطاقونه پاسخانې لري، لکه دا زموږ تاسې د نوي دور وطاقونه 4 وطاق تشناب لري. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي د ښځې لمونځ په کوټه کې داخل چې کومه کوچنۍ کوټه ده چې زموږ تاسې پښتو والا پاسخانه بولي، د ښځې لمونځ په کوټه کې دننه په هغه پاسخانه کې کول افضل من صلاتها فی بیتها، د افضل تر دغه ځای په دا کوټه کې وکړي. څومره چې د ښځې دپاره ستر وي دومره شریعت د ښځې څخه خوشحاله دی. وجه یې چیز ده؟ صریح په حدیث کې راغلی دی المرأة عورة، ښځه عورت ده. د عورت ترجمه چې موږ تاسو وکړو داسې کې چې ښځه په ستر کې د ساتلو شی ده. څنګه چې ممکن وي ښځې ته باید ستر ورکړل شي. فاذا خرجت، چې کله ښځه د کوره راوځي استشرفها الشیطان، شیطان ملعون راولاړ شي، دا ښځه د خلکو په نظرو کې ښایسته ګرځي، د خلکو توجه د دې ښځې طرف ته راړي. او نن که زموږ تاسې ماحول ته راسي، ما درته وویل ګوره ټوله خبرې هېڅ مقصد په دې کې نشته، صرف مقصد و غرض دا دی چې موږ مبتلا یو، موږ ستړي یو. د نړۍ په سطح چې وګورې تاسې وګورې اسلام، د افغانستان خلکو ته اوس خلک پاخه مسلمانان وایي الحمدلله، تاسې نه یاست ګرځېدلي. هر ځای ته چې ولاړ شي داخل چا رقم معاملې شروع دي. موږ ته که منو که نه سره منو، د باندې چې وځي الحمدلله ټوله خلک د افغانستان خلکو ته سلام کوي. وجه دا دی چې دا 40 کاله په دا اور کې هم سوځي، نو ذکر د زړه سوي دي نه، خو بیا هم خپل اسلام برقراره ساتلی، خپل کلتور عنانیت الحمدلله برقراره. نو یو مشکل چې دا ټولنې ته اوس را پیش دی هغه د ښځو ستر دی. اول مثال یې راواخله په ودو کې، مخلوط ژوند دی، نارینه دي ښځې دي ګډې وځي وننوځي، دا شی باید منع شي. نارینه او ښځې دي، دا بیا بل غضب الهي پر نازل سو چې فلمبرداري هم ځینې شروع دي. اخر ته د هغې فلمبرداري د دوی دپاره اور ګرځېدلې، د هغه د دوی د شملې د کښته کېدو ذریعه ګرځېدلې. فلمبرداري د اوس پلې اپلی د یوه ټلیفون څخه بل ټلیفون ته ولاړه په زکلیږي، اخر ته د هغه سړی مرګ مني چې یا الله ما ته مرګ قبول دي، نور دا ژوند نه غواړم. دا ګرد دی چیش دی د عدم حجاب د وجې. نو که چیرې ستر وي، پرده وي، بیا مشکل نشته. شیخ الاسلام دامت برکات ولیکلي دي چې بعضې کورنۍ وایي موږ په سا وي، موږ ته ست وکړي، که موږ ور نسو موږ ښه پوهېږو چې هلته ورسو فلمبرداري م شروع ده، که هلته ورسو بیا ستري م شروع ده، موږ په دې ښه پوهېږو. که چیرې موږ ور نسو خوا یې بدېږي، اخر به د دنیا پر دود ځې که به نه ځې. نو دی وایي څو تر څو به تاسې د دنیا پر دود ځئ، دا دنیا ولې ورځ تاسې پر دود نه ځي. دی وایي مولانا ادریس کاندلیوي رحمت الله علیه دا یو کتاب یې لیکلی دی تعلیم الصبیح. مولانا ادریس صاحب د دیوبند علماو د هغه بزرګانو څخه دی چې انتهایی لوړه درجه کې و. معرف القرآن تفسیر د ده دی، یو خو د مفتی شفیع صاحب معرف القرآن دی، دی بل معرف القرآن لري. التعلیق الصبیح دا د مشکات شریف شرح د ده په باره کې راځي. د ده ژوند داسې و چې پر فرش پر چټایي کښېنستی، چونکې متعلقین و مریدان و شاګردان ډېر وه،
نو خلک راتله، زمانه د مسلسل پخ پر ترقي روانه ده. نو کورنۍ یو ورځ ورته وله، د کور ښځې ورته ویل چې حضرت نور دا د فرشو د چټایي وخت ولاړی، څه چوکۍ به راوړو، یو څه د صوفي موفي به راوړو، دلته به سره کښېږدو، لږ به دا کار داسې عصري کړو. نو چونکې دی بزرګ و، د هر چا خپل مزاج دی، هر چا خپل خیال دی. که نه په فرش کې په غالي کې مشکل نشته، غالي هم روا دی، چوکۍ هم روا دی، شران کې مشکل نه لري. نو ده ورته ویل چې ما ته صوفه موفه چوکۍ موکۍ نه ده پکار، بس ما دغه فرش خوښ دی. نو کور هغه ښځو ورته ویل چې آخر د دنیا والا ومې څه لیاس پکار، دا خلک ځي و راځي، د دې هم څه خیال ساتل پکار دی. نو ده ورته ویل چې دنیا والا اوس ما کم خیال وساتي چې زه د دوی خیال وساتم. ته ما ته یو دنیا والا راوښیي چې زما مجلس ته راځي، چې یو دي زما په خاطر باندې دغه کار پر شریعت برابر کړي، چې زه د فلانکي مولوي صاحب سره تعلق لرم، پخوا داسې وم اوس داسې یم، کم زما کم یې خیال ساتلی، څو تر څو به موږ د دې خلکو خیال ساتو. نو خیال بیا دغه نتیجه لري چې د الله پاک جل شانه په نافرماني به انسان څه کېږي شي وسي. نو بهرحال دا مشکل دی، دې ته څه غیرت او همت پکار دی چې داسې ماحول و، دا خو ستاسو انډیوالي ده زموږ داسې الدین النصیحه، چې داسې واده راغی یا داسې کوزده راغله چې تاسې ته یقین دی چې هلته د بېستري ترتیب دی، هلته بې پردګي ده. کوشش وکړئ چې خپل خویندې، خپلې ښځې، خپل متارکین منع کړي. پر هغو شرط کښېږدئ. ګورئ دا څومره پر هغو باندې دا ستاسې دپاره ډېر غټ غیرت دی او د هغو دپاره شرمندګي ده. یو څوک تاسې ته صد کړي چې زموږ کوزده واده دی راسئ، او ته په نتیجه کې وایي چې زه ځکه خپل کورنۍ نه درستم چې ستاسې په واده کې بېستري او بېحجابي ده. دا عین پر هغو د ټک واري دی. که ته دا مشکل ورته کښېږدې، هغه به تا ته خړ وي، هغه تا ته بې ګیله نسي کولی. او پاته شوه که دا تانیې در کړي چې دا ملا صاحب دی، دا فلانکی صاحب دی، دا تانیې به نه وړو. نو دا لري هم به خلکو ته سپینې خبرې کوي، هم به تانیې نه وړي. تانیې خو انبیا وړي دي. د شاعر لقب نبی کریم علیه السلام وړي دي د کفارو له طرفه، د جادوګر لقب نبی کریم علیه السلام وړي دي د کفارو له طرف، د مجنون او لیوني لقب نبی کریم علیه السلام د کفارو له طرف وړي. بله څه پکړه؟ نو دې تانو ته به ځان ټینګوي. دې تانو ته که انسان ځان ټینګ کړي، یو ورځ به داسې راځي، بیا به دا تانیې والا کسان کامیاب وي. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. نن خو دوی پر موږ خاندي، یو ورځ به داسې راځي چې بیا به دا مسلمانان په کفارو پسې خاندي. علی الارائک ینظرون، پر تختو به ناست. نو عزیزانو، د ښځې دپاره چې الله راستولی دی ستر حجاب دی. خبرې به را مختصرې کړم. ما مخکې تاسې ته یو نکته وویله چې نن د ستر خبره کوي یا د پردې خبره کوي یا د ښځو د حجاب خبره کوي، نو خلک د تنګ نظره ټاپه پر سړي وي چې دا ملایان دي، دا موږ پېژنو، دا تنګ نظري خلک دي، دا رجعت پسنده خلک دي. شیخ الاسلام علامه عثماني دامت برکاته لیکلي دي چې الحمدلله د اسلام چې کوم نظام دی هغه کفارو هم ومني. دې حواله را نقل کړې، زه تاسو ته درښیم په کتاب کې عجیبه الفاظ دي، دا مې ځکه هم د دغه دپاره راواخیستې. لیکن یو څو کاله مخکې سویت یونین د هغه چې کوم آخري صدر و میخایل ګوربچوف، هغه یو کتاب لیکلی دی د پروس ټرایکا په نامه باندې. وایي دا کتاب هم نن سبا په ټوله دنیا کې مشهور دی او اوس هم موجود دی. په دې کتاب کې د ښځو په باره کې لیکلي د سټیټ آف وومن داسې الفاظ دي. دا یې موضوع ده. په دغه کې د یو باب قایم کړی دی په دې خپل کتاب کې. په دې کې دی څه وایي؟ دا د الفاظ دي، دا د میخایل ګوربچوف الفاظ دي چې دوی پر خپلو کړنو پښیمانه دي چې موږ ولې ښځې د کورو سره راویستلې د باندې، موږ ته کوم مشکلات جوړ کړي. دا د ګوربچوف الفاظ دي، د ترجمه کړي. دی وایي زموږ د غرب په سوسایټي کې، زموږ د غرب او د اروپا په ماحول معاشره کې چې ښځه د کور سره راویستل سول او ښځه چې موږ د کور سره راویسته، د دې راوتلو په نتیجه کې بېشکه موږ یو څه معاشي فایدې حاصلې کړې. ښځه چې موږ د کور سره راویستې، د کور څخه د راایستلو په نتیجه کې بېشکه موږ یو څه معاشي فایدې حاصلې کړې، دا منم. او پیداوار کې یو څه اضافه راله، ځکه چې نر او ښځه اوږه پر اوږه کار سره کوي. لیکن د پیداوار او د معاشیاتو د پرمختګ باوجود د دې لازمي نتیجه دا سول چې زموږ فیملی سیسټم تباه سو، خانداني ترتیب زموږ د تباه سو. تاسې فکر کړئ، خاوند ولاړ سي شعبې ته، ښځه ولاړه سي خپل کار ته، ماشوم ویسي کوزدکستان ته، کور ته دروازه کولف. کور خو الله پیدا کړي د سکون دپاره دی، د آرام دپاره دی. هغه څه چې موږ وکړل دغه نتیجه موږ ته را په برخه کړي چې کورنۍ خاندان، هغه تدبیر منزل چې ورته وایي، مبوزه کې لیکلي دي سیاست مدني دی تدبیر منزل، هغه د کور چې کوم لذت و خوند، هغه د کور چې یو قسم سکون و آرام، هغه موږ څه ولاړي د لاسه. ولې ترتیب خو اسلامي داري چې نر ولاړ سي، نارینه ولاړ سي، ساروزي مازدیګر راسي، مازدیګر چې راځي یا غرمه چې راسي، هر څه منظم وي. ښځې که تغم کړي، پخلی هم کړي، اولادونه هم سره تربیه کړي دی چې راسي خوش خوشحاله ژوند.
لیکن دا چې ښځه م لاړه شي نرم لاړ شي زامن کودکستان ته وسپاري د ماشوم تربیه چې اول تر اخره په کودکستان کې وسي بیا به دا کوم رحم شفقت علماو لیکلي دي بزرګانو لیکلي دي چې د ماشوم دپاره تر ټولو اهم د تربیت ځای د مور غېږ ده د مور تر غېږ بل اهم ځای د ماشوم دپاره نشته د مور د غېږ څخه به ماشوم تربیه اخلي مور چې هر رقم تربیه ورکړي پلار دونه مداخله نشي کولی پلار خالي سهار ته مازدیګر ورک او فطرتا الله نظام داسې د اولاد جوړ کړی دی چې د اولاد په زړه کې د مور محبت زیات ورچولی تاسو فکر کړی پلار چې یو زوی په چپلخ ووي زوی چیرې ځغلي د مور غېږ ته ځغلي لیکن مور چې په چپلخ ووي پلار ته نه ځي دا ترتیب الله داسې جوړ کړی نو دا خپله د میخایل ګورباچوف الفاظ دي چې صحیح ده پیداوار خو مو زیات کیږي لیکن د دې لازمي نتیجه موږ ته دا راوتل چې زموږ فیملي سیسټم تباه سو دا تا وابل دا کیسې راته کوي چې هلته اوسېدلي دي هلته ژوند تېر کړی دی هلته ورسه خاوند و ښځه دون روابط نه سره لري زوی چې مشر شي یالله چې به د خیر چې پر اره ولاړې لور چې پیغله سول پر اره چې ولاړه دا خو ترتیب نه دی هغه د خانداني یعنې هغه د تدبیري منزل یا د کور چې کوم لذت دی هغه دا نه دی کور دغسې الحمدلله زموږ ستاسې د مسلمانانو پلار هم معلوم دی مور هم معلومه د مشران وړون هم معلوم دي خوندې هم معلوم دي اخشان هم معلوم دي د عمه زامن هم معلوم دي د خال دغه د اسلام ترتیب دی څومره ښایسته ژوند دی په یو شادي چې وګورې ګر قریبان حاضري په یو غم چې وګورې ګر قریبان حاضري دوستان انډیوالان دغه د اسلام ترتیب دی حدیث شریف ما ستاسې مخ ته ذکر کوي نبی کریم علیه السلام فرمایي المرأة عورة ښځه څه ده عورت ته چې کله د کوره څخه راوځي نو شیطان یې د ښځې په نظر کې ګرځي البته حاجتونه مې درته جلا کړل حاجت دی ضرورت دی ډاکټر ځان ته ضرورت دی تحصیل د ښځې اوس بعضې کسان دا سوال لري چې نو دا ولې نه کوي علم د ښځې دکتور وهبة الزهیلي یا زموږ علماو لیکلي دي د ښځې دپاره تعلیم زموږ علماو د ښځې د تعلیم اجازه ورکړې ده خو تعلیم به تعلیم وي نو شرایط لري د ښځې لباس شرطون لري که نه لري زموږ تاسې د ښځې څنګه لباس دی وانزلنا علیکم لباسا یواري سوآتکم قرآن کریم د لباس مقصد دغه ښوولی دی چې ستاسې عورتونه در پټ کړي لیکن د دوی کالي تنګ دا یو نقص دی نازک دا یې بل نقص لنډ دا یې بل نقص دا د ښځې لباس د ښځې جامې باید پراخه وي تنګې وي د ښځې جامې باید پونډې وي نازکې وي د ښځې جامې باید اوږدې وي لنډې وي دا ګوره برچاکونه دلته ښکاره دا ځای ښکاره دا اوس دا نوي نوي کالي ما دوی ته ویل چې دا د هندوانو ترتیب هم راغلی د دې ډرامو نه دي دا ډرامې اوس عجیبه ترتیب سړي چاته شکایت وکړي دا سریالونه تاسې ویني دا ډرامې تاسې ویني دا هندي ډرامې دا ولې نه ختمېږي دا یو پوره تحریک دی دا یو پوره تبلیغ دی ما دوی ته ویل دوی موږ ته بل هیڅ نه راشي خپل کلتور و عنانات په موږ مني انا لله و انا الیه راجعون به قرآن پرتیسې عملي هم کړل زموږ تاسې د نسل انجونې زموږ تاسې د موجوده نسل ښځې هغه کالي اغوندي چې هندوان یې اغوندي دا اوس ګرد هندوستان ته تللي دي نه دي تللي دې ګرد دي ټي وي د لاسه نو عین مثال مې درته وښوي چې هر شي خپل شرایط لري نو عین راله د تعلیم پر برابر خبره د تعلیم پر برابر علما او شرایط لیکلي دي که یو ښځه چیرې راولاړه سي په ستر او حجاب کې یا د کوره سوتل هم په ستر کې بعضې کسان وایي مخونو ستر نه دي قرآن کریم کې راځي دا موضوع تاسې ښه په غور واورئ په قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای زما نبی حکم ورکه و خپلو بیبیانو ته ولور یاو وبناتک بیا خپلو لونو ته دوا ونساء المؤمنین د ټولو مسلمانانو ښځو ته امر ورکه یدنین علیهن من جلابیبهن چې دوی پر ځانو باندې واچي اوږده اوږده پوړینان تا دا د اوږدو پوړینان ترجمه کوي غوا وکړه جلابیب جمع د جلباب ده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې جلباب په شریعت کې هغه پوړنې ته وایي چې د سر د کلګي څه نیولې د پښو تر نوکانو پورې ټول بدن پټ کړي نو مخ په ستر کې راکړه د څلورو سره مذاهب زه به حواله درکم مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې دا خبره لیکلې ده چې څلور سره مذاهب پر دې متفق دي چې د ښځې د مخ په لڅېدو کې که فتنه وه پر ښځې باندې د مخ پټول فرض دي او بیا مفتی صاحب دا لیکلي دي چې د ټول انسان په بدن کې د حسن مرکز چې دی هغه مخ دی تاسې ګورئ څوک چې شاته ګوري اول وار یې مخ ته ګوري یعنې د انسان په ټوله بدن کې د حسن مرکز مخ دی نو ځکه او دا 100% ثابته ده چې نن وخت د فتنو دی که نه دی دا روز ځوانان دوري بغلي وګر دوري بغلي وګر دا غلط ماحول دی د الله بندگان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي ای مسلمانانو چې ښځه مو ولیده نظر کښته کړي دوی نظر ورپورته کړي نو عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي د صحابه کرامو ښځې څنګه راوتلې د صحابه و ښځې عبدالله ابن مسعود صاحب داسې راوتلې چې پوړنې به پر سر واچوي پوړنې به پر مخ رایله کوي داسې فقط یوه سترګه به وایي ښکاره وه هغه هم د لارې د لیدلو دپاره یوه سترګه دغه طریقه ده چې په کتاب کې لیکلې ده
نو مخ هم شرعا په ستر کې راځي چې ګوره که چیرې ښځه د کوره راوځي په ستر کې یاو داخل په مدرسه کې یا په مکتب کې د ښځې استاذ هم څوک وي ښځه وي دا یې دعا بله مهمه انتیکه واوره بله مهمه دا چې نصاب هم درست وي کوم څه چې ورته ویل کېږي هغه به د اسلام د معیار سره سم وي هغه به څه وي د اسلام د معیار سره سم وي پر داسې ترتیب زموږ علماو لیکلي بیا مشکل نشته لیکن اوس خرابۍ په بل شي کې راځي تاسو فکر کړی دی چې د دې راوتو سره نور مشکلات جوړ شول ټلیفونان شول رابطې شولې موږ ته دلته دارالافتا کې موږ ناست یو موږ خو د باندې نه یو وتلي چې یا مو لیدلي دي لڅ مخان رواني ټلیفونان شول رابطې شول دغه ترتیب اخر جوړ شي چې د ځوان ځوانیم تباسي او د اخوا ځوانیم تباسي دغه مشکلات مخ ته کېږي نو بهرحال کوشش به دا کوو عزیزانو چې خپل ځان او خپله کورنۍ او خپل ماحول را کنټرول کړو دومره سختیم په اسلام کې نشته چې بیخي داسې دروازه را بنده شیخ الاسلام خو دومره خبره لیکلې د دامت برکاته چې حتی خاوند باید ښځې ته یو جایز تفریح لا ورکړي پر ترتیب پر اصول خالي ولاړ څه دغه د اسلام غوښتنه ده پر اصولو را سره ولاړ څه او بیا یې په دلیل کې حدیث شریف پیش کړی یو صحابي راغی نبي کریم علیه السلام ته چې یا رسول الله هغه زمانه بیا تکلف و لکه چې چم ستړی مه سي خدای دې راولي اوس که څوک راسي ورته ولاړ نه سي خدای به دي ته به یو مشکل لري ورته ولاړ نه سي هلته بیا تکلف زمانه و یو صحابي راغی نبي کریم علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله ما ستا ډوډۍ کړې در سره ولاړ سي نبي کریم علیه السلام ورته وفرمیل چې عائشه معي حضرت عایشه زما سره په دعوت کې شریکه ده صحابه بیا تکلف و هغه ویل نه یا رسول الله ما یوازې تا ته ډوډۍ کړې نبي کریم علیه السلام وفرمیل اذن فلا چې عایشه زما ملګرې نه اذن صحابي ولاړې دو مار بیا راغی چې یا رسول الله ما ستاسې دعوت کړی نبی کریم علیه السلام بیا پوښتنه وکړه عائشه معي عایشه زما ملګرې ده هغه ویل یا رسول الله ما یوازې ستا ډوډۍ کړې ده قال اذن فلا زه نه ځم دریم وار وایي بیا صحابي راغی چې یا رسول الله ما ستاسې ډوډۍ کړې ده نبی کریم علیه السلام بیا هغه پوښتنه تکړه کړه عائشه معي ایا عایشه زما ملګرې ده صحابي د دې وار وفرمیل نعم یا رسول الله حضرت عایشه ستا ملګرې ده نو نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل اذن فنعم بیا نو در سره ځم دعوت وای د مدینې منورې څخه د باندې و نبی کریم علیه السلام حضرت عایشه رضی الله عنها ملګري کړل چې کله د مدینې منورې څخه د باندې ووتل په اصطلاح درس سو کرونده سوله نو حضرت عایشه رضی الله عنها ته وفرمیل چې عایشه راسه نن ځغستا وکړو راسه نن وزغلو سره یو تفریح به وکړو څنګه ځغستا کوو وبزغلو چې ته تیزه یې که زه تیزه یم حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما و نبی کریم علیه السلام په ځغستا سو دیم زغلی زمزغله مسابقه روانه ده نبی فسابقني نبی کریم علیه السلام تر ما مخکې زه شاته پاتې سوم نبی کریم علیه السلام وګټل بله موقع وایي داسې راځي چې بیا هغه وخت چې د نبی کریم علیه السلام صورت مبارک دروند سوی دی نو ما ورته ویل چې یا رسول الله راسه بیا موقع دی پله نه زغلو وایي ده راته وفرمیل چې ولې نه د دې وارې چې په ځغستا سو نبی کریم علیه السلام شاته پاته سو زه ځینې مخکې سولم نو د شا د خوا څه یې راغږ کړه چې یا عایشه تو تلک بدلک دا یې د هغه وار بدله اول وار مې در باندې کړی و اوس دې راباندې کې دا یې برابر سره د دغه ځایه څه علماو دا مسله راایستلې ده چې په اسلام کې دومره وسعت و فراخي ده یو خاوند کولی سي چې خپل ښځې و اولادو ته د شریعت په حدودو کې جایز تفریح ورکړي لکه ازمون دی چې په وطن کې باغ لري بازار کې وسیږي خپل اولادونو بچیان موټر کې سپاره کې درځي ولاړ سي وطن ته یو خبره ده باغ نه لري د هغسې خپل اولادونو بچیان په یو موټرو په یو شي کې سپاره کې د هغسې بوځي یو منظره ورکړي زنده مثال مې درکړي یعنی دومره بیا وسعت فراخي ده البته د شریعت په حدودو کې خو بهرحال خبرې ډېرې سوې الله پاک جل شانه دې د عمل توفیق را نصیب کړي اصل شی فرده ده عزیزانو د ښځې دپاره اصل شی ستر دی که څه زیاتی کمی سوي الله پاک جل شانه دې عفو وکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله للشمس غيم داكين غمجنو زړونو ته الحياة تقدم ورجوع اندیشمنو فکرونو ته السلامة كلما او نمجنو سترګو ته والصالحات نزوع للشمس تعلیم الاسلام راډیو د هیلو او خوښیو سرچینه الحياة تقدم 9.7 کندهار